خپل سیستم برابر وکړه تاسې ژاړې به نه ورشه موږ خفه کوي بیا ډېر سخت به خفه شو بیا ژاړې به نه کوه ښه خیر دا اصلا میشه دارم مریض چیزی کار کردن نمیتونه دو پتی زمین داشتیم اونم فروختیم دیگه خدا داریم دیگه چیزی نداریم اما مشتگاه هستن همشی لیوانه هیچ هم جان خود نمیفهمن ما سیاسر ما پیر شدیم آجی کار کردن ما نمیتونیم ما چیزی کار بکنیم آجی خدا پاک مهربانه دیگه لغمان ولایت دولت شاه ولسوالۍ یوې لرې پرتې سیمې ته راغلي یو دې بچیانو وضعیت تاسو وګورئ د دوی فزیکلي حالت بیخي ګډوډ دی حتی خبرې نشي کولی لاسونو حرکات یې ګډوډ دي د وجود حرکات یې ګډوډ دي فلج دي حرکتونه نشي کولی تېره ورځ موږ ته یو څه معلومات راورسېده چې دغې کورنۍ په کور کې هیڅ نه وه حتی دې ماشومانو ته یې ګیا ایښې وه واښه یې ورته ایښې وه هغه د واښو سره یې وچه ډوډۍ خوړله الحمدلله د روایف افغانستان نیوزیلند میشتو ملګرو په همکارۍ باندې موږ د جلال آباد نه دې کورنۍ ته راغلو د 2000 افغانیو په اندازه خوراکي پیکیج مو دلته ورته راوړو